ابو هريره رضی الله عنه حدیث راوی دی حضور علیہ السلام فرمایل چا چې بمون باندې من حمل علینا صلاحا چا چې بمون وسله راويستا فلیس منا دا زمونږ نه دی چا چې بمون باندې وسله راويستا دا زمونږ نه دی او به فرمایل دویمه خبره ومن غشنا فلیس منا چا چې مونږ سره دوکه وکړه دا هم زمونږ نه دی نن زما عزت مندو تاسو وګورئ خار بازار معاشره کې وګرځي خلکو د دوکې د پاره آیاتونه او حدیث د خپل دوکې د پاره سبب جوړ کړي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار باندې روان دي یو کس روټه خرڅي نو سر روټه لاندې دي سره د بازه په پرتی دي نبی علیہ السلام ته تاسو کو ودا لاندې او بر روټه دا دوړ یو شیز دي نه د الله پیغمبر د لاندې دا ګرمي دی او د بازه پیدا سړی روټه دي دا والله سړی خرڅو بیا پیدا په یو قیمت خرڅوي یا او په یو قیمت خرڅ نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا سړی روټه دا په یو ریټ خرڅوا او دا ګرم روټه په بل ریټ باندې خرڅوا د لپاره جدا قیمت لګاو د لپاره جدا قیمت لګاو او به ورته فرمایل من غشنا فلیس منا چا جمع سر دو کوکړه ازمون نه دی بیا پیغمبر علیہ السلام بازار کې اوزل تیریږي نو سبزی وکتا اصل سبزی اوچوا سلام دا نو نبی اسلام ورته دا سلام دا ولیدا ویجی دی باندې باران شوی دی په دې باران دا باران والی ورته وی دا خو ته دوکه کې ځکه دی باران دی او بو سره دا سبزی درنه شو نو ته دا په دوکه باندې خرڅه نن تاسو خپل معاشره کې سوچو کې زما عزت مندو کم یو سیز بتاتا په اصلي شکل کې ملاوي مونږ اجتماع ته تلونو حالت کې لارو باندې دا د پيو گاډي ګرځیدل روان ته تلو اجتماع نو د پيو گاډي ګرځیدلو هغه راځي خیبر پختونخوا ته راځي نو دلته یو ځل نیولیو اپې نیولیو نو ټول کیمیکل دی ټول زهريله سيزونه دی پکې دا دلته زمونږ د بزرګان چې کم دا په خرڅي او تاسو دا اصلي پی دي جب به ملاوي بعض بزرګانو په خلاف دکان کې حدیث هم لګولې من غش فلیس منا دا د خلکو دوکا ورکې زما په اصلي مسالو حالات لو ګورا سبزی والا سهار چې سبزی ولګي نو هغه د پاسه بوتل کې وبا چولی او هغه وبا په چکم دی څنګه کوي نو دغه حدیث په بنیاد باندې نن زمانہ والا ستاسو ټولو مونږ په دوکا کې لګیو نه راغله چې بل دوکا ورکي په څه طریقه باندې نو بیا ګیلی کو په مونږ باندې حالات نن ورشو وګوره پاکستان کې کم حالات دي خلق لګي یو بل لګي پسونو خلق وجني حدیث کې راغی من حمل علینا صلاحا فلیس منا چا چې په مونږ باندې وسله راويستا ازمونږ نه دی دا حالات یاد ساتي غوري ابا بمړم دا حالات ځان سره یاد وساتي دا حالات دا زمونږ د لاس دي دا زمونږ د اعمالو د لاس دي دا زمونږ د کردار د لاس دا حالات دي ملک کم حالات شروع دي د چرګ قدر شته د انسان نشته انسانان د غازورو د ملوغوند چې کم دي په لارو په سرکونو کې پراته دي روزانه چې کم دي په زرګونو خلک قتلېږي دا ولې کېږي دا زما ستا کردار دی تبلیغ والا حضرات یو مثال ورکوي وایي د انسانانو د اعمالو او د برنه د فیصلو مثال ادا دی چې ته د مالوچو پاغونده بره اوله اسمان طرف تا نو مالوچ پاغونده به مالوچ برا غردیږي او کانه برا اوله نو کانه برا غردیږي څنګه اعمال چې برخیږي یاد ساتي څنګه اعمال چې برخیږي اقصب پای باندې فیصله راځي فیصله ګور یاد ساتي دا د انسانانو په اعمالو باندې برخیږي